موږ پر اوسه کال په پښتو دري او آلماني ژبه د لیلا او بلاوې تر نامه لاندې یو کتاب چاپ کا او سږ کالم درې بیلابیل کتابونه چې یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزي د آلماني څخه ژباړلی دی چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلماني ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولي دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې. او په بهر کې زموږ ماشومان چې دلته زیږیږي له بده مرغه دلته ټول آلماني محیط دی. په مکتب کې دوی آلماني ویي، وړکتون کې د لارې په سر. نو دا ډیره ضروري ده چې دوی په خپلو ژبو یعنی د مور او پلار په ژبو یعنی په پښتو ژبه دوی کتابونه ولري، ویلونی، ترڅو د یوې خانه ژبه مورنۍ او پلرنۍ ژبه یې د یاده ونوځي، لا نور تقویه شي، لوستل زده وکړه. او د بلې خانه په دو کې لوی محتوا پرته ده، لوی عبرت پروت دی. هغه نه هم دوی ګټه اخیستلی شي د خپل ځان او راتلونکي دپاره. دغه د ماشومانو دپاره چاپ شوي کتابونه په بون کې زموږ دفتر څخه تاسو ترلاسه کولی شئ او راتلونکي کې موږ غواړو چې په امازون او یا په نورو ویبسایټونو کې تاسو آنلاین هم واخیستلی شئ. په بهر کې مورنۍ او پلرنۍ ژبه داسې ساتل کیږي او پالل کیږي چې مور او پلار یې په خپل کور کې بهرنۍ ژبه ورسره ونه ویي، خپله ژبه ورسره ویي. دغه مهمترین ټکی د راتلونکي نسل دپاره همدغه دی. له بده مرغه زه چې ګورم زیاتره او یا یو برخه میندې او پلرونه دلته خپله ژبه ورسره نه ویي او همغه بهرنۍ ژبه ورسره ویي نیمه نیم کله، چې دا نه تنها دا چې خپله د مورنۍ پلرنۍ ژبه ماشومانو ته نه انتقالیږي، دا د سلهاو او زرهاو کلونو یو لوی میراث دلته قطع کیږي او دا نه انتقالیږي، چې دا یو لویه جفا ده د موږ ژبې او کلتور سره. د بلې خانه که ماشوم مکمله توګه په ماشومتوب کې خپله مورنۍ او پلرنۍ ژبه زده کا، د ماشوم د مغزو د انکشاف دپاره دا مهم رول لري او دا نوې څېړنې دا ښودلي. د بلې خانه دا کولی شي د خپل ټول ژوند کې د یو نوې ژبې په ویلو او لوستلو او په پوهېدلو سره دا یو لوی پوهنتون دی. سبا ته په کاري محیط کې دغه ژبه په درد خوري. خو نو په دې خاطر چې زه بیا هم یو ځل په میندو او پلرونو په ټولو افغانانو غږ کوم چې لطفاً د خپلو اولادو سره آلماني یا انګلیسي مه وایئ. هغه ژبه د باندې ژبه ده، هغه سل په سلو زده کولی شي. لطفاً خپله ژبه ورسره ویئ او دوه ژبې مه ګډ کوئ. دوهم ټکی دلته دا دی چې موږ خپله په بون کې دلته د 20 کلونو راهیسې د پښتو ژبې کورس لرو او په دې 2 کالو کې د دري ژبې کورس لرو. همداسې د اروپا په نورو ښارونو کې د ویانا نه نیول یې تر ستوکهلمه پورې، په هالند کې، په فرانسه کې بیلابیلو کلتوري ټولنو د ژبې کورسونه لري. هغې ته خپل ماشومان ولیږئ، دغه زحمت وباسئ. او دریم ټکی دا دی چې موږ د 20 کلونو راهیسې ورباندې کار کړی دی، هغه د درسي موادو برابرول دي چې موږ دغه د 20 کلونو د تجربې په اساس
د پښتو ژبې د زده کولو دپاره من حیث دوهمه ژبې یو اروپایي ستاندرد باندې کتابونه برابر کړي دي چې دا جمله 10 کتابونه دي، هم د لوست شته دي پکې، هم د لیکلو شته دي، هم قاموس پکې شته دی، او هم تمرین شته دی پکې، او ګرامر، او دا په یو لوی سیستم دی چې زه د کلونو رئیس د همکارانو سره لګیا یم چې دا په ټوله اروپا کې او د بهرمیشتو او په ټوله دنیا کې څوک چې په بهر کې اوسیږي، که دا زموږ افغانان دي او که دا بهرنیان دي، د دغه ژبه د مدرنو میتودونو له لارې زده کړي. او دغه ټول کتابونه تاسو په امازون کې چې ورکوي، یا زما نوم یحیی وردک او یا پشتو از a second language، یعنی پښتو لکه دوهمه ژبه، تاسو چې امازون ته ورکوي دا کتابونه هلته پیدا کولی شئ او راسن یې اخیستلی شئ، پلورلی شئ، او راسن به تاسو که د جاپان نه نیولې تر امریکا پورې تاسو به خپل کور ته دغه کتابونه در ورسیږي.